او دا ټول به الله مخې ته د محشر په میدان کې ولاړي. الله رب العالمین به بې انتها غوسئ. الله به دومره غوسئ چې نه به د دې نه مخکې دومره غوسه شوې، نه به د دې نه پس دومره غوسه شي. دا بندگان به خپې بله خپې، سرتور سر، بربند، په داسې حالت کې چې ناسونته د الله مخې ته به ولاړي. نور به د یو میل په فاصله کې په دغه سخته ورځ یوم الاخره، یوم القیامه، چې سخته ورځ ده. الله رب العالمین قرآن کې بار بار ذکر کړی دی. که د هغې د سختوالي دپاره سړی د قرآن دا یو آیات ولولي، الله وایي داسې سخته ورځ ده چې د هغه قیامت د سختیالي د وجې نه که یو زنانه د هغې په خېټه باندې حمل وي، د هغه قیامت د ورځې د سخت هیبت د وجې نه به هغه حمل وغورځي. او هغه حمل چې پیدا شي، که هغه حمل ته، هغه ماشوم ته د هغه ورځې د سختۍ په باره کې پته ولګېده، هغه ماشوم به بوډا شي. دومره سخته ورځ. نو داسې حالات زمونږ او ستاسو مخې ته را روان دي. درې قسمه حالات: حالت الدنیا چې مونږ او تاسو ژوند کوو، حالت البرزخ د برزخ زندگی، او حالت الاخره د الله مخې ته ودرېدل. ای زما محترمو، که چېرته مونږ او تاسو بلکې هر مؤمن مسلمان د دې خواهش کوي، هر ولی، هر تقی، هر نقی، هر نبی، هر مؤمن چې د چا په زړه کې اسلام او ایمان موجود وي، هغه به د دې خبرې خواهش او تمنا او آرزو کوي چې یاره زه دې کامیاب شم. خو داسې کامیابي چې په دې درې واړو حالتونو کې ماته میلاو شي. هم دې په دنیا کې کامیاب او کامران اوسم، بریالی دې اوسم، هم دې په دې قبر، په دې برزخ حالت کې دا دویمه مرحله چې کومه ده، په دې کې هم کامیاب او کامران او بریالی اوسم، هم دې د قیامت په ورځ دریمه مرحله چې کومه ده، مرحله الاخره، د آخرت په ورځ هم دې کامیاب او کامران اوسم. خو زما محترمو، ډېر خلک د دې د کامیابۍ او په دې درې واړو مرحلو کې د کامیابۍ حاصلولو دپاره مختلفې لارې، مختلفې طریقې، مختلف کارونه هغه اپناو کړي، شروع کړي دي. هر سړی د فلاح او د کامیابۍ دپاره کوشش کوي، لګیا دی چې زه دې کامیاب شم، زه دې کامران شم، ما ته دې بریا حاصله شي، ما ته دې خلک ووایي چې ته کامیاب شوې، زه دې د الله په نظم کامیاب شم. هر سړی د دې دپاره کوشش کوي. خو نن به موږ صرف یو شیز بیان کو، یو عمل بیان کو، یو شي سره تعلق بیان کو چې د هغې د وجې نه د دې درې واړو حالتونو الله موږ ته کامیابي راکوي، هم په دنیا کې، هم په آخرت کې، هم په قبر کې. هغه د قرآن سره تعلق دی. ای زما محترمو، په دې قرآن کې الله د دنیا او آخرت کامیابي موږ ته کېښوستې.